بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته فلرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو څنګه چې تاسو ته هم پته ده د سیسیس د پښتو چې کومه پیپر د خغي کورس منګه شروع کړی دی او نن د خغي دویمه ویډیو ده ملګرو زه تاسو ته هم ریکوست کوم سمره پښتانه ورونه چې د پښتو پیپر ورکي نو هغه سره ازما ویډیوګانی شریکي کوي چونکه هغه ته پیدا خو مو شو زما وسوب هم وشي ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته د کوم په نننی کلاس کې به تاسو ته د کوم چې ټاپه ستوي ټاپه ډیره زیاته اهمه ده ټاپه ولې اهمه ده په دې باندې روسته خبرې کو خو ټاپه به ان شاء الله تاسو ته په پیپر کې خامخا راځي په دې به تاسو ته یا کوېسچن راځي کو کوېسچن رانه په دې به تاسو ته ام سی کیوز خامخا راځي ملګرو د دې نمخ کې چې ټاپه وای څه نه د دې په باره کې تاسو ته لږ معلومات شریک کما کومنګ چرته وګوري ملګرو د پښتو د شعر آغاز د سنه وشو د ټاپې نه وشو کو چرته تاسو نه څوک ته پوښتنه وکي چې د پښتو د شعر آغاز د چی نه وشو دا وشو د ټاپې نه اوس د ټاپې په باره کې دویم نمبر معلومات سره دویم نمبر پوینټ سره د ټاپې دویم نوم سره ټاپې نوم د دویم نمبر دیتا لنډۍ هم ویل شي یعنی کو چرته تاسو ورته لیکي لنډۍ یا ټاپه دا دوان یو رنګ دي یا تاسو ته په دغه کې هم راتلی شي په ام سی کیوز کې چې د ټاپې دویم نوم څه دی نو تاسو به ورته وایي لنډۍ ها لنډۍ ولې دی په ټاپه کې دوه مصري په ټاپه کې دوه مصري نو د دې چې راکمه پیلنۍ مصري دا څه شي دا وړی دا لنډۍ یعنی دا نه سیلابونه او د دې چې کوم دویم نمبر دغه دا لګه غټي دا ډېر لسیلابونه نو د دې را پیلنۍ مصرا وړی په دې وجه دي ته لنډۍ هم ویل کېږي د پښتو چې څومره پوخان دي هغه دا وی چې ټاپه دي ته ځکه وی چې دې سره आवाज ټپ کیږي یعنی आवाज دې سره ټپ شي د دې طریقه دا ده چې دا اکثر په اوچت आवाज ویل شي نو دغه طریقې سره یو څو لنډۍ ویلو نه پس د وین کې आवाज ټپ شي او بیا نه او بیا نور نه پورته کیږي ځکه ور دي ته ټاپه هم وي نو دې سره مطلب دای کله چې ته یو ټاپه وینو دا به ته پوچت आवाज باندې وي نو چې کله ته پوچت आवाज باندې وینو आवाज دې سره ټپ کیږي بیا ستا چې د کم وین کې یعنی څوک چې لا ټاپه وي بیا د هغه आवाज دا نه پورته کیږي نو دې په وجم دې ته ټاپه وي یعنی چې دې سره आवाज ټپ کیږي ملګرو څنګه چې تاسو ما دا ویډیو را سٹارټ کړ د سٹارټ نه ما تاسو ته کوم خبره وکړه نو تاسو ورته په کوېسچن کې بیا هم دغه رنګ خبري لیکي خپل کنسپټ کلیر کړئ او بیا ورته تاسو خپل خبري هم لیکلی شئ او تاسو مین کار بدای چې تاسو د پښتو لیکل صحیح طریقې سره زده کړئ بیا به ان شاء الله تاسو ته هیڅ قسمه مسله هم نه تاسو چې کنسپټ کلیر شي او بیا تاسو د پښتو لیکل صحیح کوئ نو ګرامر به ان شاء الله تاسو هیڅ قسمه مسله نه او مسله درته وا نو په دې هم زه تاسو ته ویډیوګانې جوړ کوم ملګرو ټاپه چې کومه ده عوامي شاعري ده یعنی د عام خلکو چې کومه شاعري ده دې ته منګه ټاپه وایي یعنی د عوامو په سوچ کې چې کم راځي عوام چې کم کارونه کوي او بیا چې دوی دغه خبرو لا د شیر شکل ورکې نو دغه ته منګه سوي دې ته منګه ټاپه وي څنګه چې مخکې تاسو ته ما ویل چې په ټاپه کې دوه مصري پیلنۍ مصرا وړی دویمه مصرا غټی نو ټاپه چې کومه ده د عوامي شاعري ده د عوامو شاعري ده او د دې اهمیت څه دی اوس کو د دې اهمیت په باره کې من خبره وکړو اوس کو چرته څوک غواړي څومره خلک د بار ملکونو دی کو دوی غواړي چې پښتانه څنګه خلک دی نو دا به منګه څنګه پیژني دوی چې کله راځمنګ چې څومره ټاپې خلکو کړي دي دا دوی سټډي کړه دا مطلب هغه سټډي کړه نو بیا به هغه ته ډایرکټ پته ولګي چې پښتانه څنګه خل دي چونکه منګه په ټاپو کې هر چیز ډیسکس کړي لري وطن سره مینا منګه ډیسکس کړي دا مطلب مینا محبت منګه سټډي کړي دا مطلب ناتونه دې باره کې مطلب منګه ټپی کړي دي د ننګ او غیرت په باره کې منګه ټپی کړي دا ټول وزه تاسو په اخره کې شریکوم خو تاسو صرف دومره داز د کوم چې کله هم د بار خلک راشي خو هغه غواړي چې موږ پښتانه وپیژنو پښتانه څنګه خل دی بې غیرته دی یا غیرت پکشته یا مینه کوي خپل ملک سره یا نه کوي یا مطلب الله سره یا خپل دین سره دې سره مینه کوي او که نه کوي نو دا به موږ د څه نه پیژنو یا هغه به موږ د څه نه پیژني هغه به موږ د دې نه پیژني کله چې دوی موږ دا ټاپي سټډي کي نو هغه ته به ډایرکټ پته ولګي چې او دا پښتانه خو دغه رنګ خل دی نو د ټاپي اهمیت دا دی بیا درته په اسان الفاظ کې وایم چې کله د بار نه خلک راشي خو هغه موږ دا ټاپي سټډي کي کتابونه سټډي کي نو هغه ته به ډایرکټ پته ولګي چې د دې ملک یا د پښتانه
څنګه خلک دی به دوی ته به زمونږ د هر څه په باره کې پته ولګي چونکې موږ پښتنو خو ټول هر څه په دې ټپو کې ډسکس کړي دي موږ مطلب ښځو سره وایه د سړو څنګه ده او د سړو ښځو سره وایه څنګه ده دا ټول هر څه موږ ډسکس کړي دي زمونږ ملک څه مینه څومره ده او موږ کې ننګ او غیرت څومره دی او منګه خلکو سره مینه محبت څنګه کوو دا ټول هر څه خو موږ په ټپو کې سټډي کړي دي نو هغو ته به ډایرکټ پته ولګي چې مطلب پښتانه دغه رنګې خلک دي ملګرو څنګه چې تاسو ته ما مخکې وویل چې د پښتو چې کوم شعر آغاز دی دا د ټپې نه وشو ټپه چې کومه دی دا په زرګونو کالو داسې سینه په سینه د یو نسل نه بل نسل ته رامنتقل کیږي ګوره د یو نسل نه بل نسل ته څنګه رامنتقل کیږي کله چې مطلب اوس کو زه درته خپله خبره وکم نو ماله هم ډېرې ټپې راځي ماله هم ډېرې زیاتې ټپې راځي خو ما یو ټپه هم نه ده لیکلې نو اوس کو دا ټپې زه ویم نو دا به د ما نه خلک زده کړي او بیا به د خلکو نه نورو خلکو ته منتقلي اوس خدای مکه کو موږ مړه شو نو بیا به دا موږ نه نورو خلکو زده کړي او بیا به د هغو نه نور زده کړي نو دا داسې په زرګونو کالو باندې د یو بل نه مطلب رامنتقل کیږي چونکې تاسو ته ما دا مخکې وویل چې دا عوامي شاعري ده او د عام انسانانو ژوند د خرې زاویې ترجماني کوي ملګرو په ټپه کې یو لاست پوینټ دا دی چې دا تاسو ته ما مخکې وویل چې مطلب د انسان چې کوم جذبات کم احساسات یعنی د انسان چې کوم تاریخي واقعیات جغرافیایي خصوصیات او مطلب د ملک چې کوم نظریه د علاقې چې څومره رسمونه رواجونه دي دا ټول په دې ټپه کې ډسکس شوي دي نو ان شاء الله زه امید کوم چې تاسو ورته دا ټول څه داسې په سټپ بای سټپ باندې ولیکل نو تاسو طبعي څه قسمه مسله نه وي زه تاسو ته په دې باندې څه مثالونه درکوم کله چې مطلب تاسو په پیپر کې ډېر اگزامپل ورکړئ نو ان شاء الله تاسو ته بیا څه قسمه مسله هم نه پهله نمبر باندې زه تاسو ته کوم حمدیه او نعتیه ټپې یعنی چې د الله سره موږ څومره مینه لرو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره موږ څومره مینه لرو نو دې په باره کې زه تاسو دا ټپې کوم نو تاسو واورئ مینه د خدای او رسول خوا ده دا نورې مینې لباسي پاتې بشینه رسول الله په باغ غډیږي ګلاب شرمیږي مخ په پاڼو پټوینه دا موږ سره مطلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره موږ څومره مینه لرو د الله پاک سره موږ څومره مینه لرو نو د دې په باره کې اوس د ننګ او غیرت په باره کې چې پښتونولۍ په حقله کومې ټپې دي نو دا هم زه تاسو ته اوس کوم کو د وطن په ننګ شهید شوي په تار د زلفو به کفن در لګنډمه په سپین میدان به در سرایم زه پښتانه له تورې نه تختم مینه پښتانه واړه شنه زمریان دي چې وخت راشي په سیالۍ سر ورکوینه نو دا وسوي د غیرت دغه په ننګ او غیرت په باره کې ټپې اوس د تاریخي ټپې کو د تاریخ په حق له چې کومې ټپې شوي دي هغه کو نو تاسو چې راټولې ورته لیکئ په کوېسچن کې نو تاسو ته ان شاء الله بیا ښه پوره مارک درکوي خو د ټولو نه مین خبره بسئ ټولو نه مین کار بسئ د ټولو نه مین کار بس تاسو دی چې تاسو په پښتو لیکئ صحیح تاسو ته کو په دې ټپو کې څه قسمه مسلې نو بیا ما ته ویلی شئ نو بیا به هم زه تاسو ته په اسانه طریقې سره بیا به په لیکلو هم زه تاسو ته ایکسپلین کوم دا ټپې چې کومې زه تاسو ته ویم نو دا به په لیکلو هم تاسو ته راشي خو اوس تاریخي ټپې ګورو زما او ستا چې پرې واده وه بیګا په هغه ځای کې اور ولګېدنه که په میوند کې شهید نه شوې ګرانه لالیه بېننګۍ له دې ساتمه اوس د سیاسي په حقله چې کومې ټپې دي یا د قام د ازادۍ نظریې دپاره د ازادۍ ناوې جوړیږي هر یو زلمی ناري وخي زما د شینه د وطن جنگ له پیغلې راغلي د لپټونه بیرغونه جوړوینه نو دا اوس مطلب د سیاسي او د قام په باره کې چې کومې ټپې وي دا وي اوس د عشق په باره کې چې کومې ټپې دي دا درسره شریکومه نو تاسو ته به ډېره صحیح پته ولګي یعنې زموږ پښتنو په ټپو کې هر چیز ډسکس کړی یعنې داسې یو وړه نه دی پرېښی څومره رسومات تاسو ته ما راوویل چې مطلب هر چیز په ټپو کې ډسکس شوی دی نو دې د وجې نه تاسو ته ما دا هم وایي چې دا ټپه یو داسې چیز دی چې کله بار خلک راشي او هغو موږ پیژندل غواړي نو د هغې اسانه طریقه دا ده د پیژندلو چې هغو به زموږ ټپې سټډي کوي خو هغو زموږ ټپې سټډي کړي نو زموږ به هر څه هغو ته معلوم شي اوس د عشق په باره کې چې کومې ټپې دي نو دا درسره څو شریکومه دا ټول مثالونه به تاسو ورکوئ څنګه چې درته ما ویډیو کې مخکې ویلي ها ستا د یوې ورځې خندا وه زه به ژړا درپسې ټول عمر کومه خدایه په دوو کې یوه وکړئ یا یې زما کړئ یا د تورې خاورې شینه نو دا و د عشق په باره کې چې کومې ټپې وي نورې خو هم زه تاسو ته ټپې شریکوم زه کوشش کوم چې څومره تاسو ډېره څه شریک کړم نو بیا به ښایي د عشق په باره کې څو نورې ټپې تاسو شریکوم په لاره ځم توبې وباسم ستا د یارۍ توبه مې خولې له نه راځي نه یو زخم مې نه دی چې به روغ شم هزار زخمونه مې په زړه دي مړ به شمه
کو په شیبو باران وریږي زما په خپل جانان باور دی را بشینه د تور لحد غاړې لراشه د یارې ممره سوال جواب درته کومه. نو ملګرو دا د عشق په باره کې ټپې وي. نو اوس د اخلاقي چې کومې ټپې دي دا هم در سره شریکومه. د خیاله کوک په لاره مزه د خیاله کوک په لاره مزه مرګ در پسې دی کاږه خلق سموینه. دا اخلاقي ټپې دي. تاسو ته ما مخکې مې ویل ګوره تاسو زه بار وایم چې پښتنو په ټپو کې هر اړخ سټډي کړی دی. ملګرو دا زمونږ نننی کلاس زه امید کوم چې انشاءالله تاسو به د دې کلاس نه ډېر څه زده کړي. په دې کلاس کې ما تاسو ته بالکل چې کم څومره نالج ما د مختلفو کسانو سټډي کړو هغه ټول ما تاسو ته راوړو په دې ویډیو کې ما تاسو ته ایکسپلین کو. کو چېرته دا تاسو ته په کلاس کې یو ټیچر وغیره څوک ښایي نو دا تاسو ته په 15 ورځو کې هم د ټپې په باره کې نشو ښودلی ځکه چې دې باره کې ما د اول نه هم سټډي کړی او نور سټډي خو مې هم وکړه. نو د ټپې په باره کې چې ما تاسو سره کم معلومات درکړو سټارټ نه چې ما په ویډیو کې څنګه خبرې کړي دي بیا خو زه تاسو هغه په دویم ځل باندې نشم کولی خو سمپل خبره داره ما چې تاسو ته سټارټ څنګه راواغېستو د ټپې نه مخکې چې ما کومې خبرې وکړې همدغه رنګې به تاسو په لیکلو باندې هم راځئ. نو انشاءالله زه امید کوم چې په همدغه رنګې طریقه باندې ورته تاسو دا کوېسچن ولیکئ نو تاسو ته به پوره مارکس میلاویږي. او د دې په باره کې کو چېرته تاسو ته څه قسمه مسله خو مې نو تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. او ملګرو کو چېرته تاسو ته د پښتو په باره کې یا د انګلیسۍ په باره کې هم څه قسمه مسلې تاسو ما ته صرف په کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ نو انشاءالله زه به کوشش کوم چې زه به تاسو ته ویډیو جوړوم. ضروري نه ده چې زه به تاسو ته په هغه ورځ ویډیو جوړه کړم 10 ورځې بعد هم زه تاسو ته جوړولی شم خو انشاءالله زه به ستاسو په ټاپک باندې خامخا ویډیو جوړوم. نو ملګرو کو چېرته تاسو ته په دې کې اوس هم څه قسمه مسلې بیا هم ما ته کمنټ کولی شئ. او دا ضروري نه ده چې په دې باندې ما دا یو کورس جوړ کو نو دا به زه بیا پرېږدم. په دې به انشاءالله زه نور هم ویډیوګانې جوړوم دې باره کې چې زما څومره نوره هم سټډي کېدله نو دا به زه تاسو ته ایکسپلین کوم. تاسو اوس سمپل دا طریقه کوئ چې تاسو دا ما چې کم کورس شروع کوز د دې ویډیوګانې تاسو بار ګورئ. کله چې تاسو دا بار وکتلی نو انشاءالله بیا به زه ورځې کوم ما څه چېرته ټیم و زه به د مخکې نه کوشش وکړم چې دا سیسیس چې کومه پیپر د پښتو دا به زه تاسو ته ټوله په یو ویډیو کې ایکسپلین کوم. د سیسیس پیپر د پاره چې څومره څه ضروري دا به زه تاسو ته په یو پیپر کې مطلب په یو ویډیو کې به زه تاسو ته مطلب ټوله پیپر ایکسپلین کوم. ملګرو د سیسیس په باره کې چې کم نورې کوېسچنې هم دي MCQs وغیره دي هغه ټول به هم زه تاسو ته پر روانو ویډیوګانو کې شریکوم. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. الله په امان.